السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو سیالیو په اړه باندې لنډ تازه معلومات. ټاکل شوی دی چې د روان کال په سپټمبر میاشت کې افغانستان د پاکستان خلاف 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د ورلد کپ سوپر لیګ په چوکاټ کې هم شامل دي. افغانستان اوس مهال د یاد لیګ په درجه بندۍ کې شپږم او پاکستان څلورم ځای لري. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د ټولو نه مخکې افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تیر کال د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته رالی چې د ملي لوبغاړو سره هم وکتل. تر راتلو وروسته یې ژمنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ به د ښو اړیکو په پار ځینې سیالۍ هم ترسره سي. داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې افغانستان به اوس د یو ورځنیو سیالیو ترڅنګ 3 شلوريزې سیالۍ هم ترسره کړي تر څو د عمران خان ژمنه په ځای سي. د یادو سیالیو ځنډولو یا کوربتوب بدلولو امکان هم شته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب سپټمبر کې د متحده عربي امارات په کوربتوب پلان شوي دي، په همدغه نیټه هندوستان د IPL پاتې سیالۍ ترسره کوي. د یاد لیګ تر دقیقې نیټې اعلان وروسته به معلومه سي چې کومه داسې خالیګاه شته یا نشته چې افغانستان د پاکستان کوربتوب وکړي. که کومه خالیګاه یا ځای پیدا نسي نو ممکن دغه سیالۍ به په پاکستان هیواد کې ترسره سي. هغه هیوادونه چې افغانستان د نړیوالو لوبډلې کوربتوب پکښې کوي یو هندوستان دی او بل متحده عربي امارات دی چې هندوستان کورونا وایرس نیولی دی او په متحده عربي اماراتو کې د هندوستان IPL ترسره کیږي. نو د دې وجې څخه افغانستان د پاکستان کوربتوب نشي کولی. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.